بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د سپوږمۍ تعبیر کوم په خوب کې. سپوږمۍ په خوب کې څه تعبیر لري؟ مختلف اشکالو باندې لیکل کېږي. لمر سره یو ځای کله کله لیدل کېږي او رڼا یې زیات وي یا کم وي، پوره یي نیم وي. او بیا د مسافر لپاره څه تعبیر لري، د قرضدار لپاره څه تعبیر لري، متعلم څوک چې علم کې مصروف وي هغه لپاره څه تعبیر لري، او دا ټول خلک چې سپوږمۍ ته ګوري خوشحاله وي دا څه تعبیر لري، او د سپوږمۍ راغورځېدل ښکته کېدل دا څه تعبیر لري. او همداسې مختلف تعبیرونه د سپوږمۍ. نو سپوږمۍ په خوب کې دا څه کله پوره وکتل شي، پوره سپوږمۍ څه کله وکتل شي او رڼا یې پوره وي، دا ډېر ښه تعبیر لري. څه کله سپوږمۍ ته سړی ګوري په خوب کې چې هغه پوره وي او رڼا یې هم پوره وي او ښه رڼا کوي او ته ورته خوشحاله یې ګورې، نو دا په یو عالم باندې هم تعبیر کېږي چې یو عالم خیر رسېږي خلکو ته. یو عادل پادشاه باندې هم تعبیر کېږي او د دې مملکت په آرامي باندې هم تعبیر کېږي او په ښه حالت باندې هم تعبیر کېږي. څه کله دا نیم وکتل شي، نیم چې سپوږمۍ ته ګوري پوره نه وي، او سپوږمۍ پوره نه وي او ته سپوږمۍ په خوب کې وګورې، نو دا هم ښه تعبیر لري. څه کله نیم وي یعنې کم وي، وړوکی وي، یو څو ورځو وي، نو معنا دا چې دا پوره کېږي، یعنې ستا د ارمانونه چې دي، ستا د که مشکلاتو کې ګیرې، نو دا پوره کېږي. لکه سپوږمۍ هره شپه هغه یا غټېږي یا وړکی کېږي، یو طرف نه غټېږي بیا بېرته هغه طرف نه وړکی کېږي. نو دا ستا عمر، دا ستا ژوند هم همداسې ده چې عمر دې تېرېږي، کم شی کم وي هغه خپل حد ته رسېږي انشاءالله، زیاتېږي او بیا بېرته زوال شته، بېرته زوال وي. نو دا یو نوع د الله تعالی لخوا یو اطمینان دی بنده ته چې مشکلات حل کېږي انشاءالله. خو یو شي کې بیا څه کله خپل حد ته ورسېږي بېرته هغه زوال هم شته، نو هغه هم باید سړی ومني. بل چې سپوږمۍ کله یو لمر سره یو ځای وکتل شي، سپوږمۍ او لمر دواړه یو ځای وکتل شي، نو دا بیا او دوی دواړه یو ځای وکتل شي او داسې حالت صحیح نه وي، خلک وارخطا یي، ته هم وارخطا یې، تعجب کوي چې دا څنګه یو ځای کتل شوي دي او د یو بل پسې روان وي، نو دا بیا د پاچاهانو په جنګ باندې کېږي، په اختلاف باندې او په جنګ باندې، په خانه جنګي باندې، په جنګونو باندې دا تعبیر کېږي. او څه کله دا کله بیا په مور پلار باندې هم تعبیر کېږي چې ته ښه حالت کې سپوږمۍ ګورې او دواړه یو ځای په اسمان کې ګورې، دا د مور پلار باندې هم تعبیر کېږي. او د مسافر لپاره بیا د مسافر لپاره سپوږمۍ دا ښه تعبیر لري. چې کله یو څوک په سفر کې وي او سپوږمۍ په خوب کې ولیده چې ښه غټ ده او ښه رڼا ده، نو معنا دا څه مال هم انشاءالله د ده زیاتېږي، فایده هم ورته رسېږي، د دې سفر نه ښه نتیجه هم اخلي. او څومره چې دا سپوږمۍ غټ وي، رڼا یې زیات وي، دومره د ده مال دا زیات وي، فایده یې زیات وي. او چې کله دا سپوږمۍ قرضدار په خوب کې وګوري، او قرضدار انسان چې کله سپوږمۍ په خوب کې وګوري، نو دا په قرض په خلاصېدو باندې او د مشکلاتو په حل کېدو باندې هم تعبیر کېږي. چې مشکلات دې و، قرضدار وي، نور مشکلات دې و، تا سپوږمۍ په خوب کې ولیده ښه رڼا کوي او ته ورته ګورې خوشحاله یې، نو معنا په مرور د وخت سره دا مشکلات انشاءالله ستا حل کېږي. والله تعالی اعلم. بل د متعلم لپاره چې څوک متعلم وي، درس وایي، علم کې مصروف وي، نو هغه په سپوږمۍ په خوب کې وګوري، دا په ښه استاد باندې هم تعبیر کېږي چې د ډېر ښه استاد د تربیې لاندې ده او په علم باندې هم تعبیر کېږي او په ښه شهرت باندې، ځکه هغه سپوږمۍ خو ډېر بر یې ټولې ګوري، نو په دې باندې تعبیر کېږي دا سړی مشهور کېږي، یو غټ عالم ترې جوړېږي. او د سپوږمۍ غورځېدل څه معنا ورکوي؟ څوک په خوب کې وګوري سپوږمۍ وغورځېده، خطا شو، نو دا په غم و وفات د یو عالم باندې تعبیر کېږي، یو مشهور کس پادشاه دغه په وفات باندې تعبیرېدلی شي. او د پلار په وفات باندې هم تعبیر کېږي، سپوږمۍ په پلار باندې تعبیر کېږي او لمر په مور باندې تعبیر کېږي. نو بیا په دې صورت کې بیا د پلار په وفات باندې هم تعبیرېدلی شي. او څه کله یو پیغله هغه سپوږمۍ په خوب کې وګوري او دا سپوږمۍ رڼا لري او دته نږدې کېږي، نو معنا داسې دا یو مشهور او نامدار خاوند وي او یو مشهور شخص او نامدار یو عالم، یو ډېر اوچت شخصیت سره د واده کېږي. او څه کله بیا دا سپوږمۍ
رڼا کوټې ته غورځېږي او ته په کوټه کې یو خوب ګورې سپوږمۍ رڼا ښه صحیح راځي کوټې ته او ته دا رڼا ګورې نو دا د دې کورنۍ په کامیابي باندې او د کورنۍ په ستر باندې او د کورنۍ په ښه حالت باندې رزق باندې تعبیر کیږي او څه کله یو حامله ښځه څه ماشوم لري خېټه کې هغه سپوږمۍ په خوب کې وګوري نو دا سپوږمۍ بیا په هلک باندې تعبیر کیږي په هلک باندې تعبیر کیږي څه دا خېټه کې څه ده د اولاد د حمل څه لري نو دا به هلک وي او څه کله سپوږمۍ دوو نه زیات وکتل شي یو نه زیات وکتل شي دوه یا درې نو په دې صورت کې او عادي حالت وي څو سپوږمۍ تا په اسمان کې وکوت خوب دې وکوت نو دا په اولادونو باندې تعبیر کیږي اولادونه به د اکثر هغه نارینه به وي په دې باندې هم تعبیرېدلی شي او که چېرته څو سپوږمۍ دې ولیدل او خلک ورته کتل او خفه و ټول تم خفه وې او تعجب دې کاوه دا بیا د پاچاهانو ټول عمومي جنګ ته تعبیر کیږي چې یو غټ جنګ به راځي او د ملکونو په منځ باندې بیا په دې باندې تعبیر کیږي نو دا و د سپوږمۍ د خوب تعبیر نو د سپوږمۍ د خوب یو تعبیر په حصه کې یو خوب هم شته هغه انشاءالله دلته راځي هغه هم تعبیروو چې یو کس یو پیغله خوب یې لیدلی د سپوږمۍ نو خوبونه زیات دي یو څو خوب ده او یو اول خوب ده وایي 4 ملګري یو کس راونیسو او ماته یو کس راوسپاري چې دا ونیسه لاس یې مات کړم بیا 2 ترې ووژنو خو ډېر خوبونه ډېر ګورم 7 میاشتې کېږي چې کار مې نه ده کړی نو دا خوب یې کتلی ده نو دا خوب کې وژل او لانجې کول نو دا د یو ګناه په اراده باندې تعبیر کېږي یو ګناه اراده لرئ تاسو د یو غلط کاروبار په سوچ کې نو په دې باندې تعبیر کېږي که یو غلط کاروبار په سوچ کې اوزګارې او ته ډېر په تنګ یې او غواړې چې یو غلط کاروبار او حرام کاروبار وکړې نو دې نه باید منع شي دې کې د خیر نشته او کوشش وکړي څه داسې یو ګناه کې واقع نه شي چې بیا وروسته پښیمانې او دویم خوب دا وایي اولاد مې د 8 میاشتو ده او اوبو ته وغورځېږي او بیا وایي لاس ورپسې وهم او پیدا کوم پښو لاندې مې وي په اوبو کې نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا څه مشکلات شته ته خپل ځان په مشکل کې اچوې خو د نورو کارونه دې جوړ کړي ته خپله اوس مشکلاتو کې ګیرې نو انشاءالله همدغه نیک عمل او چا سره یې همکاري او خوبي دې کړې وي د الله لپاره هغه الله ته مخکې که دعا وکړه انشاءالله الله تعالی ستا مشکلات به هم حل کوي داسې اوبو کې لاس وهي او هغه ماشوم دې بېرته وځي نو معنا داسې دا ژوند کې څه ته خواري کوې انشاءالله خپل هدف ته به رسېږي والله تعالی اعلم دریم خوب دا وایي خوب مې لیدلی چې 3:30 بجې وي د شپې خوب مې ولیده څه چرګه بل سړی حلالوي او زه ورته ولاړ یم چرګه صحیح لاره نه کړه غږ کوي اواز کوي دا چرګه وایي صحیح ځای نه له ښکته حلاله کړه نیمایي غاړه یې ترې ایسته کړه نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کله چرګه په خوب کې وکتل شي او هغه ته صحیح حلال که نو تعبیر یې ښه ده معنا داسې کارونه په تمامېدو د هدف په رسېدو باندې تعبیر کېږي او څه کله دا چرګه صحیح حلالولی نه شي تا نه خرابېږي په عذابېږي نو سخت در باندې تمامېږي دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څه بندش راځي یو څه کارونه بندېږي یو هدف یو مقصد ته لرې کېدی چې هغه ته ونه رسېږي نو په دې باندې بیا تعبیر کېږي او 4م خوب ده وایي پلار سره کوټه کې ناست یم بیا له کوټې ووځم مخامخ کوټه کې ښځه مې وي هغه هم راوځي وایي پورته وګورم توره تیاره وي د ورځې وارخطا شم زړه کې وګرځي چې قرآن کریم وګورم چې آیتونه یې شته که نه یعنې فکر کوم چې د قیامت ورځ ده نو داسې یو وارخطایي راځي په تا باندې خوب کې کله د قیامت حالات وکتل شي د قبر د قیامت د حشر و د نشر او انسان داسې فکر وکړي چې نور آخرت ورځ ده نو په دې حالت کې تعبیر په دې کېږي چې ته څنګه یې حالت دی که مطمئن یې نو ښه تعبیر لري معنا داسې ستا اعمال صحیح دي او که ډار ویره در سره وي وارخطایي نو معنا داسې اعمال دې صحیح نه دي که په دې وخت کې په تا باندې مرګ راځي نو ښه حالت دې نه ده نو باید اعمال دې صحیح کړي والله تعالی اعلم 5م خوب دا وایي خوب مې لیده چې په خوب کې مې واده کړی وي نو واده په خوب کې یو ښه تغییر باندې تعبیر کېږي چې کله ته واده وګورې په خوب کې واده حالات د نږدې نه وي یعنې که په واده په سوچونو کې نو بیا خو تعبیر نه لري او که عادي حالت کې ته په خوب کې ګورې واده کړی کس او یا واده نه لري خو په فکر کې نه یې اوس اراده دې هم نشته او وخت هم نشته نو بیا تا خوب کې وکتل چې واده دې وي نو دا ښه تعبیر لري خو په دې شرط هغه کې ساز و سرود او مستی ډېر پکې نه وي هغه بیا ښه تعبیر نه لري عادي واده خوب کې کتل ځان
د شا په حیث کتل نو دا ښه تعبیر لري. د حالت په بدلیدو د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. وایي بل خوب د شپږم خوب د وایي ما نه په میتیازو کې چینجي راوځي، غټ وي. خلک وایي دا یوسه یو سړي ته، بیا ویسم چینجي شیشه کې بند وي، د چینجو ډکې وي، هلته یو ډیری وي، وایي په هغه یې واشي. سړی وایي چې ته مریض یې او ته به نیولې، ځان علاج وکړه، بیا به بچي نه راوړې، واده شوی نه یمه. نو دا یو نجلۍ ده چې واده شوی نه ده او خوب یې کتلی ده چې ده نه چینجي په میتیازو کې وځي. نو دا چینجي چې دي دا په ذریه باندې په اولاد باندې تعبیر کیږي. نو که رښتیا که چېرته په تاسو کې کورنۍ کې څوک داسې وي چې هغه بې اولاد وي او تاسو ته هم دا تشویش ده چې کیدای شي ته هم بې اولادي مسله درته پیدا شي، نو دا اوس نه رښتیا خپل علاج وکړه او دې ته متوجه شه. او کوم شیان چې هغه مریض وي او ډاکټر چې درته وایي یا تجربې والا خلک، ځینې ښځې هغوی تجربه لري، کوم شیان درته نصیحت کړي نو خبرې ومنه، هغه کې دي خیر ده انشاءالله. والله تعالی اعلم. شپږم خوب د اووم خوب ده وایي که ناراب یا باتروم ته ځم ایدو د میتیازو لپاره، هلته وایي ګندګي د انسان زیات وي، وایي لاره نه وي، بیخي ګندۍ او زه ورننوځم نه او بیرته راوځمه. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کوم ځای کې اوسېږي هلته د مفسد خلک دي، یعنې ګناهګار خلک زیات دي او هلته ته په تکلیف وي. او بیا ملګري دي ډېر بېکاره ملګري دي، د کار ځای کې یا د درس ځای کې یا د هر چېرته بازار کې. نو دغه ځایونو نه ته کوشش وکړه ځان وساتې، هسې نه ستا ته هم دا ګندګي او دا مرداري او دا مشکل تا ته ورسېږي. والله تعالی اعلم. وایي اتم خوب ده وایي توره غواوي زه یې قرباني کومه. نو دا ډېر ښه تعبیر لري چې کله ته خوب کې یو مال حلالوې او قرباني کوې، دا د دعا په قبلېدو باندې هم تعبیر کېږي، ځکه مخکې زمانه کې د دعا قبلېدو نښه دا وه چې قرباني به دې قبول به شو. نو تاسې کله ولیده په خوب کې چې ته قرباني کوې، نو معنا دا دعا دې قبلېږي او ستا کوم سوال وي هغه حل کېږي، حاجت دې رفع کېږي، رزق برکت او خلکو سره ښه کول په دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. نه هم خوب دا 11 کالو وم چې ما به هره شپه دا خوب لیده چې سپوږمۍ راغلي زما سر ته یو لوی جګه او شین چمن او نور څوک نه وي. نو سپوږمۍ چې کله پیغله په خوب کې وګوري، دا په ښه خاوند باندې تعبیر کېږي، په یو نامدار خاوند، مشهور خاوند. لکه یو مشهور واقعه ده د صفیه، د نبي صلی الله علیه وسلم یو زوجه وه، صفیه رضی الله عنها. هغه د مدینې وه، د یهودیانو د قبیلې وه او هغه بیا کله چې ونیول شوه په جنګ کې، نو هغه سره نبي صلی الله علیه وسلم بیا واده وکړه، نکاح یې ورسره وکړه. بیا چې کله ویلي په مخ یو داغ و، په دې غومبر باندې داغ و، نو پوښتنه یې ترې وکړه دا داغ څه شی ده؟ نو هغه ویلي چې ما په خوب مې لیدلی و مخکې چې دا سپوږمۍ په مدینې خوا نه راځي او زما غېږې ته غورځېږي. نو وایم هغه خاوند مې هغه نامزد مې څوک و؟ هغه یو سپېره راکړه چې ته غواړې چې په مدینه کې چې هغه کس مشهور ده، یعنې مراد ترې محمد هغه سره واده وکړي او همده سره د واده وشو. بیا نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو مشهور کس، یو نامدار، یو عالم، یو اوچت انسان سره به ستا واده کېږي. والله تعالی اعلم. لسم خوب ده وایي زموږ ټول کورنۍ د یو کېږدۍ لاندې وي، سنداګان یا میخې راشي په کېږدۍ باندې کښېني. نو دا سنداګان او میخې او غوا دا په خوب کې کلونه دي، تاسو څومره لیدلي دي، څو دانې دي او همغومره کلونه په نسبت همغومره کلونو په شمار. نو دغه ستا کورنۍ باندې کېدای شي مشکلات وي، فقر وي، مشکلات وي، یا مرض وي، یا تکلیف وي، یا چېرته تاسو بند دی وتلی نه شئ، نو په دې باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. 11 خوب ده وایي پلار په خوب کې وګورم چې زموږ پخوانی کور وي او دا وایي ناست وي، خفه وي، وایي ورونو دې فایده په ځای تاوان رسوي. زه ورته وایم څه ولې؟ وایي کوم شی چې خراب کړی دی د چا او 10,000 تاوان یې کېږي، وایي زما سره 10,000 روپۍ، هغه 10,000 روپۍ ورته ورکړمه، هغه وایي خوشحاله سي او بیا وایي دغسې حالت تو. نو دا ښه تعبیر لري. پلار چې کله په خوب کې ته وګورې او هغه تا نه خوشحاله وي او ښه حالت کې وګورې، وفات شوی پلار، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. او چې هغه تا نه یو شی غواړي، دا بیا ښه تعبیر نه لري، معنی یو مال یو شی تا نه ځي او چې کله ته په خپل خوښه باندې یو شی ورکوې، هغه مړي ته ورکوې، نو معنا داسې یو شی به له تا له لاسه وځي، مال یا څه دوستان یا څه یو نعمت، یو شی به د لاسه وځي، خو ته به انشاءالله پکې ضرر نه ګورې، دغه به د ستا د دې باعث کېږي چې ستا نه الله راضي شي او تا کورنۍ ته خیر اوسېږي. والله تعالی اعلم. 12 خوب ده وایي پلار سره روان یم، دا هم د همدې ورور خوب ده، باغ راشي، وایي قبرونه وي، یو قبر ته ودرېږي،
قبر شناخت کې آیاتونه لیکلي وي د الله نوم راته ښکاري نور نه هغه مشهور کړي وایي دا مې ملګری و زه وایم دا خو ما نه پېژانده وایي نوم یې شاکر و نو دا هم ښه خوب ده خو دې نه داسې معلومیږي چې ته د پلار ملګرو سره د مرګ نه وروسته رابطه نه ساتي د حدیث شریف کې راځي چې وایي د پلار د حقوقو نه یو حق دا ده چې د پلار د مرګ نه وروسته دغه ملګرو سره ته ښه رابطه وساتي هغوی سره رفت آمد وکړي نو دا د پلار یو حق ده نو که چېرته د پلار ملګري دې وي او هغوی تا هېر کړي دي خوب نه داسې ښکاري چې تا پلار ملګري هېر کړي دي بیخي ځکه هغه درته وایي چې شاکر مې ملګری و هغه تا نه پېژانده نو د پلار ملګري خو اکثر معلوم وي سړي ته نو چې کله ته په خوب کې داسې حالت د هغه ته نه پېژنې نو معنا ده چې ته د دوی د پلار د ملګرو په حصه کې لږ سستي کوې او د هغوی احوال نه اخلې خبرې نه اخلې ښه ورسره نه کوې نو په کار ده چې هغو سره ښه وکړې د دې سره ستا د پلار روح خوشحاله کېږي او هغه ته خیر رسیږي نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ او دغه د سپوږمۍ په باره کې زما معلومات تاسو درکړه د تاسو ته مفید تمام شوي او که چېرته خوب هم ولیده نو که په دې کې پیدا نه کړه نو بیا اول دلته وګورئ واورئ که چېرته هم پیدا نه کړه نو بیا ما سره په واتساپ کې رابطه وکړئ دا ویډیو پوره واورئ د سپوږمۍ د خوب په رابطه باندې معلومات کوم د هغه ځان پوه کوئ او دا خوبونه چې کله په دې کې دا ستاسو د خوب تعبیر نه و یا تسلي مو نه شو نو بیا واتساپ کې ما سره بیا رابطه وکړئ خپل خوب ووایئ خو دا چینل به سبسکرایب کوئ لایک کوئ شیر کوئ ملګرو سره به یې شریک کوئ دې کې انشاءالله خیر ده تاسو ته ما ته هم تشویق ده زما همدغه بار همدا یو ګیله تاسو نه کوم چې اکثر کسان چې دا زما چینل ویډیوګانې ګوري هغه کسان دي چې دا چینل یې لایک کړی نه ده 80% ولې د هغوی نه غواړي چې لایک کړي بخیلي دې راځي ولې لایک نه کوي او یا هم فکر کوي چې څوک به وګوري چې دا شی لایک کړی ده دا خو ښه چینل ده یعنې د بې ځایه خبرې زه نه کوم درته معلومات خبره یو خیر رسول نو الله دې وکړي چې تاسو په دې کې بخیلي ونه کوئ دا چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته